د افغان کډوالو په سر طالبانو ته څوک او ولې غوسه شوي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د یوه طالب چارواکي څرګندونو غبرګونونه پارولي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبان د حکومت د یوه ډیپلومات وروستیو څرګندونو غبرګونونه راپارولي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکول شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو د حکومت د یوه ډیپلومات وروستیو څرګندونو یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. په پېښور کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شنونکی عصمت قانع د طالبان په ډیپلوماتانو انتقاد کړی او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو نورو کارکوونکو د شاکر څرګندونې غندلي او د افسوس وړې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلي ازادي راډیو سره په خبرو کې د شاکر د څرګندونو په غبرګون کې ویل په داسې حال کې چې د کوم حکومت څخه چې دا نمایندګي کوي د هغه حکومت د لوړپوړو مقاماتو لکه ذبیح الله مجاهد، د افغانستان د دفاع وزارت مقام، د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونو، د مهاجرینو وزارت، د بشري حقوقو د نړیوال قوانینو د ګڼو کنوانسیونونو، د پروتوکل د کډوالو د مسؤلیتونو او د افغانستان د خلکو سره هم مخالفه ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوس مهال باید د حافظ محب الله شاکر د دغو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي.